أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شمال د حملې اراده لري. وروسته بیرته د جنوب و طرف ته وګرځېدی، څو اول د غران و شیلې ته ورسېدی. غران یوه شیله ده چې د عصفان او امج په مابین کې ده، او دا هغه ځای و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام دلته شهیدان سوي وه. هغو ته یې د مغفرت دعا وکړه او بیا بنو لحیان ته ورسېدی. مګر بني لحیان چې د ډیرې بیرې په سبب بیا همیشه احتیاط کاوه او د معلومات دپاره بیا همیشه جاسوسان درلوده، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ورتګ د مخه یې کورونه پرې ایښي وه او د غرو و سرو ته تښتېدلي وه. مسلمانانو نه کړه پیدا، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په کلي یا کورو کې 2 شپې تېرې کړې او شاوخوا یې ټولیانې ولېږلې، خو د بني لحیان څخه هیڅوک په لاس نه ورغله او بیا د هغه ځای څخه و عصفان ته ولاړی چې عصفان و مکې مکرمې ته ډېر نږدې دی، او د دغه ځای څخه یې 10 نفره سپاره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و مکې مکرمې ته ولېږل، چې دغه ډله هم د مکې مکرمې و حدودو ته داخله سوه او داسې خبر نشر سو چې مسلمانانو پر مکه مکرمه حمله وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه اجراءاتو سره کفایت وکړي او خپل نفر یې سره یو ځای کړه، بیرته د مدینې منورې پر طرف رهي سو. دا کار فقط د دغه دپاره و چې خلق پوه سي چې اوس حملې زموږ د طرفه څخه دي او کفار پر موږ حمله نسي کولی. حالاتو تغییر وکړي. د مخه به کفارو پر مسلمانانو حملې کولې، مګر اوس مسلمانان پر قریشو حملې کوي. په بیرته راګرځېدو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې او مدینې منورې په لار کې امر وکړي چې قافله یا لښکر دې توقف وکړي، او په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه پخواني قبر ته ودرېدی او په ژړا یې شروع وکړه. ډېر په زور او په شدت سره ژاړي. اصحاب کرام په تعجب کې دي، د اول وار دپاره ویني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې شدت سره ژاړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه قبر سره ډېر وخت کښېنستی او بیا راولاړ سو. کم وخت چې قافلې ته ورسېدی، په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورسره و. نو یې ورته وویل: یا رسول الله، په داسې حال کې مو ولیدې چې تر نن د مخه مو پر دغسې حال نه وې لیدلی و یوه پخواني قبر ته ودرېدې او ډېر شدید دې وژړل. دا قبر د چا و؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: دا زما د مور قبر دی، هغه چې د مدینې منورې او مکې مکرمې د لارې په مابین کې وفات سوې وه او دلته ښخه سوې وه. نو ویل: دا زما د مور قبر دی، ما د خپل رب څخه اجازه وغوښته چې د خپلې مور د قبر زیارت وکم، اجازه یې راته وکړه، او بیا مې اجازه وغوښته چې ودې ته د مغفرت دعا وکم، اجازه یې رانه کړه. نو هغه د اولاد مهرباني چې پر مور یې لري ونیولم. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژړا سبب دغه مهرباني وه. که څه هم د ده علیه الصلاة وسلام مور د ده پر دین نه وه، مګر دغه شدیده ژړا د خپلې مور سره د صلې رحمي او مهربانۍ په سبب وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ معلم او لارښوونکی دی. انسانیت او شفقت راشي، مهرباني او رحمت راشي، صلې رحمي او قرابت راشي، او دا شیان ټوله په ده علیه الصلاة وسلام کې موجود وه. زموږ حبیب او لارښوونکی سخت زړه او بد طبیعته نه و، بلکې رؤوف او رحیم و.
بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دغه غذا وروسته څو سریې پرله پسې شاوخوا لیږلي دي چې اوس به په اختصار سره درته بیان سي. اول د عکاشه رضی الله تعالی عنه سریه د هجرت په 6 کال کې د ربیع الاول په میاشت کې د مسلمانانو د طرفه د بنو اسد پر قبیله حمله وسوه چې د بنو اسد د قبیلې مشر طلیحه ابن خویلد الاسدي و او دی د هغو کسانو څخه دی چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد اشتراک کړی و. دی او د قوم د کفارو ملګري وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم 40 نفره سپاره د عکاشه ابن محسن الاسدي رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و بنو اسد ته د جزا ورکولو دپاره ولیږل. عکاشه رضی الله تعالی عنه چې په خپله دی هم د بنو اسد د قبیلې څخه و او مسلمان و. دی په دې سبب ولیږل سو چې دی په خپل قوم او د هغو په لارو کې ښه بلد و. نو ځکه د دغه ټولۍ مشر هم دی و. کم وخت چې دغه سریه هلته ورسېده او بنو اسد بې خبره وه د جنګ دپاره یې تیاري او آمادګي نه درلوده نو وغرو ته وختل او هغه پوهېدل چې یو وخت به مسلمانان پر موږ حمله کوي. نو بیا همیشه خپل حیوانات لکه اوښان او پسونه په غرو کې پټول. اوس چې عکاشه رضی الله تعالی عنه ورغلی او دوی غرو ته وختل خو په کلي کې نه اوښان سته نه پسونه. عکاشه رضی الله تعالی عنه په تعجب کې سو چې د کلي حیوانات چیرې دي. خو د مخه یې د کلي د نفرو څخه یو نفر نیولی و. د هغه څخه یې تحقیقات شروع کړه چې پسونه او اوښان مو چیرې دي. هغه ویل که ماته امان راکوئ زه به پسونه او اوښان در وښیم. مسلمانانو هم قبوله کړه. ویل ښه دی ته په امان یې. نو یې مسلمانان رهي کړه. ډېر لرې یې بوتله. څو مسلمانان وبېرېده چې غدر راسره ونه کړي. بیا یې دوهم وار د دغه نفره څخه پوښتنې شروع کړې. ویل څه زموږ سره غدر او خیانت کوې؟ داسې ځای ته مو بیایې چې هلته یې کمین راته نیولی دی. سړي ویل یا والله داسې نه ده بلکې حیوانات د دغه غره تر شا دي. نو مسلمانانو هغه ځای ته نفر ولیږل چې معلومات وکړي. رښتیا هم هلته یوه شیله په اوښانو او پسو ډکه وه. مسلمانانو هغه ټول حیوانات په غنیمت واخیسته او مدینې منورې ته یې راوسته چې دا د مسلمانانو دپاره لوی غنیمت و او لکه څرنګه چې د هغه سړي سره وعده کړې وه امان یې ورکړي. هغه یې پرېښاوه. دوهم د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه سریه همدارنګه د هجرت په 6 کال د ربیع الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه معلوماتي او استخباراتي ډله چې شمېر یې 10 نفره و د القصه و طرف ته چې د بني ثعلبه د قبیلو ځای و ولیږل چې د دغه ډلې مشر او قومندان محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه. بني ثعلبه هغه قبیله ده چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد د کفارو سره ګډون کړی و. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه تر دې چې د هجوم او حملې دپاره څوک ور ولېږي دغه 10 نفریزه ډله یې د معلوماتو دپاره ولېږل چې هلته وګوري چې بني ثعلبه د جنګ دپاره آمادګي لري که یا. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته خبر راوړي. نو دغه 10 نفره د معلوماتو دپاره و القصه ته د بني ثعلبه پر طرف رهي سوه. څرنګه چې بني ثعلبه د خندق په غزا کې د کفارو په ملګرتیا ګډون کړی و او په دې خبر وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه د جزا ورکولو حملې شروع سوي دي نو یې ډېر احتیاط کاوه او د معلوماتو دپاره به تر ډېرو لرو ځایو پورې نفر لیږل. خو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه او د ده ملګرو دا فکر نه کاوه چې د دوی نفر دې دونه لرې راووځي. نو په بېغمه زړه رهي وه. ویل چې ورنږدې سو بیا به احتیاط کوو. هلته د بنو ثعلبه د قبیلې څخه 100 نفره د معلوماتو دپاره راوتلي وه او په دغه 10 نفرو مسلمانانو خبر سوه. نو یې کمین ورته ونیوی او په بېخبرتیا کې یې حمله پر وکړه. حتی څوک وایي چې دوی بیده سوه هغو حمله پر وکړه او مسلمانان یې ټول شهیدان کړه بې له محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه څخه چې هغه هم زخمی سوی و.
د کفارو دا خیال سو چې دی هم وژل سوی دی، ځکه محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د وژل سوو کسانو سره ځان پر مرګ واچاوه. کفار راغله، مړي یې سره واړول، ټول مړه وه. حتی محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه یې هم په پښه وواهه، خو ده حرکت نه کاوه. که څه هم دی ژوندی و، ځان یې پر مرګ واچاوه. نو کفارو د دوی سامانونه واخیسته او لاړه. دغه 10 نفریزه ډله بې له محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه څخه ټول شهیدان سوه. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه پروت دی او سترګې نه خلاصوي، ځکه وایي که سترګې خلاصې کړم شاید یو د کفارو څخه دلته ولاړ وي او پوه سي چې زه ژوندی یم. نو یې سترګې پټې کړي دي او ځان یې پر مرګ اچولی دی. ډېره موده پر دغه حال پاته و، څو یو کړپی یې واورېدی. پوه سو چې یو نفر راغلی او د شهیدانو په مابین کې ګرځي. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه هغسې د مرګ پر حال ځان اچولی دی. دغه سړی چې د وژل سوو کسانو په مابین کې ګرځي، پوه سو چې وژل سوي کسان مسلمانان دي او دی پخپله هم مسلمان و. الله جل جلاله دا مقدره کړې وه چې دغه سړی به پر دغه وخت پر دغه ځای تیریږي. کم وخت چې دغه سړی پوه سو چې وژل سوي کسان مسلمانان دي، نو یې د ځان سره وویل انا لله و انا الیه راجعون. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه چې د دغه سړي څخه دغه جمله واورېده، پوه سو چې دا سړی هم مسلمان دی. نو ویل سړیه زه ژوندی یم. هغه سړي هم دی راپورته کړي او هلته یې د زخمو یو څه علاج ور وکړي او بیا یې مدینې منورې ته راوستی. دلته یې نور علاج هم وسو او جوړ سو. دریم، د ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنه سریه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه کال د ربیع الاخر په میاشت کې یوه 40 نفریزه ډله د ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و دغه ذوالقصه چې د بني ثعلبه قبیله هلته اوسېده ولېږل. سره د دې چې بنو ثعلبه ویښ او بیداره وه، پوره احتیاط یې کاوه، مګر ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې د شپې به تګ کاوه، سهار د سپېدو سره یې ناببره حمله پر وکړه. که څه هم حمله د هغو په بېخبرتیا کې وه، بیا هم هغو وکولی سوای چې د غرو و سرو ته ځینې وتښتي. مسلمانانو فقط یو نفر په اسارت ونیوی او د هغه نورو سامانونه او اوښان یې په غنیمت ځینې راوړه. دا یوه جزا وه چې د بني ثعلبه و قبیلې ته ورکول سوه او هغه نفر چې بندي یې نیولی و مسلمان سو او پرېښاوه. څلرم، وجموم ته د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه سریه. د هجرت د 6 کال د ربیع الاخر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په مشرۍ یوه ډله وجموم ته چې د بني سلیم قبیله هلته اوسېده ولېږل. بني سلیم هغه څوک دي چې په احزابو کې یې د مسلمانانو پر ضد په 700 نفرو ګډون او اشتراک کړی و. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته د ادب او جزا ورکولو دپاره د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په مشرۍ یوه ټولۍ ولېږل. زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په دغه حمله کې د مزینه د قبیلې څخه یوه ښځه ونیول چې حلیمه ورته ویل کېدل. دغه ښځې د بني سلیم د حیواناتو ځای ور وښاوه چې په هغه ځای کې مسلمانانو ته د کفارو اوښان او پسونه په لاس ورغله او هلته یې ځینې کفار اسیر ونیول او پاته نور یې وتښتېده. مسلمانانو د غنیمت حیوانات او بندیان مدینې منورې ته راوسته، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم و هغې ښځې ته چې د مسلمانانو رهنمایي یې کړې وه د دې ځان او د دې میړه او د دې مال ور وبخښل. دا ټوله حملې پر هغه قبیلو کیږي چې د مسلمانانو پر ضد یې د خندق په غذا کې ګډون او اشتراک کړی و. پنځم، وعیس ته د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه سریه. د هجرت د 6 کال د جمادی الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه 100 نفریزه ډله جوړه کړه چې د دغه ټولۍ مشر او قومندان زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه او دغه ټولۍ یې د عیس پر طرف ولېږل چې هلته د قریشو پر یوه قافله حمله وکړي چې دغه حملې ته حملة العیس ویل کیږي. عیس
د یوه ځای نوم دی چې په شمال غرب کې د مدینې منورې واقع دی. عیس به بیا هم په یوه بله خوندوره قصه کې درته ذکر سي. عیس د مدینې منورې په شمال غرب کې یوه منطقه ده چې د مدینې منورې څخه 4 منزله لرې ده. عیس یوه غرنۍ منطقه ده چې دغه غرونه ډېر غارونه او ډېرې درختې لري. مقصد داسې ځای دی چې د دغه غارو او درختو په سبب که څوک وغواړي چې دلته پټ سي ښه پټېدلی سي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ډله چې 100 نفره وه او ټوله هم سپاره وه د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و دغه منطقې ته ولېږل چې د قریشو د یوې قافلې مخه ونیسي، ځکه د مسلمانانو اصلي او اساسي دشمنان قریش دي. او د دغه قافلې مشر ابوالعاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم د زینب رضی الله تعالی عنها میړه و چې تر اوسه پر هغه خپل شرک پاته و. او د ابوالعاص سره د زینب واده تر بعثت د مخه د خدیجې رضی الله تعالی عنها په غوښتنه سوی و. نو کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت وسو، خدیجې رضی الله تعالی عنها او ټولو لوڼو یې ایمان راوړي او مسلمانانې سوې، خو ابوالعاص پر هغه خپل شرک پاته سو. او د بدر په غذا کې د مسلمانانو سره د جنگ دپاره د کفارو په لښکر کې راووتی او بیا د بدر په بندیانو کې ونیول سو. څرنګه چې بندیان په فدیه خلاصېده، نو زینب رضی الله عنها چې په مکه مکرمه کې وه د خپل میړه د خلاصولو دپاره مال او د خپلې مور خدیجې رضی الله تعالی عنها هغه امیل چې ودې ته یې ورکړی و راولېږل. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امیل په لیدلو سره خدیجه رضی الله عنها ور په یاد سوه. نو یې ابوالعاص بېله فدیې ایله کړي. ابوالعاص هم د دغه نیکۍ په مقابل کې زینب رضی الله تعالی عنها ته د هجرت اجازه ورکړه چې خپل پلار ته ولاړه سي، چې دغه قصه مې د بدر په غذا کې په تفصیل سره درته بیان کړې ده. نو اوس زینب رضی الله تعالی عنها په مدینه منوره کې د خپل پلار صلی الله علیه وسلم سره ژوند کوي. هلته زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په دغه ځای کې چې ډېر غارونه او درختې پکښې وه کمین ونیوی. کم وخت چې د قریشو قافله راورسېده، نو یې حمله پر وکړه او ټوله قافله یې په غنیمت واخیسته. هر څه چې پکښې وه، مالونه، اوښان او ټول هغه کسان چې په دغه قافله کې وه، هغه یې ټوله بندیان ونیول، بې له ابوالعاص څخه چې هغه په تېښته ځان ځینې خلاص کړي او مخ پر مدینه منوره رهي سو. خیر، قافله او د هغې سره نیول سوي بندیان مدینې منورې ته راوستل سوه او د پخواني عادت سره سم ټول بندیان د مسجد د دروازې سره وتړل سوه. ابوالعاص هم په دغه شپه په پټه د زینب رضی الله تعالی عنها چې د ده ښځه ده کور ته ورغلی. دروازه یې وټکول، د هاخوا ورته وویل څوک یې؟ ده ویل ابوالعاص. ښځه ده د خپل خاوند په راتګ سره ډېره خوشحاله سوه. د دې دا خیال سو چې سړی مسلمان سوی دی او راغلی. خو ابوالعاص کیسه ورته وکړه. د دې څخه یې وغوښته چې ماته جوار او امان راکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وغواړه چې د قافلې مالونه بیرته ماته راکړي. کم وخت چې خلق د سهار د لمانځه دپاره سره راټول سوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه اول تکبیر ووایه، مسلمانانو هم په لمانځه شروع وکړه. په دغه وخت کې د یوې ښځې غږ واورېدل سو چې ویل و ابوالعاص ته مې جوار ورکړی دی. دا ښځه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور زینب رضی الله تعالی عنها وه چې خپل خاوند ته یې جوار او امان ورکړي. اوس خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه مشغوله و، جواب یې نه سوی ورکولی. کم وخت چې د لمانځه څخه فارغه سو، نو یې مسلمانانو ته وکتل او ویل تاسې هم هغه واورېده چې ما واورېده؟ مسلمانانو ویل هو یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل والله نه په خبر وم نه چا راته ویلي وه. دا کار زما په بې خبرتیا کې پېښ سو او اوس خبره ستاسې په اختیار ده. هر قسم چې مو خوښه وي هغسې وکړئ. اختیار یې هغه مسلمانانو ته پرېښوئ چې قافلې ته وتلي وه. هغو ویل یا رسول الله اکرام یې کوو، عزت یې کوو، ټوله بندیان ایله کوو او مالونه یې هم بیرته ورکوو. نو یې ابوالعاص د زینب رضی الله تعالی عنها د عزت او جوار په سبب پرېښاوه.
او د ده خپل شخصي مالونه یې ورکړه. څرنګه چې د ابوالعاص سره په قافله کې نور امانت مالونه هم ورسره وه، هغه یې هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خیرشۍ او قرابت په سبب ورپرېښول. نو اوس د ابوالعاص د عزت په سبب د قافلې ټول بندیان پرېښول سوه، مالونه ورکول سوه. ابوالعاص چې دغه ښه معامله او نیکي ولیده، د مسلمانانو لمونځ یې ولیدی، قرآن مجید یې واورېدی، دا ټولو تاثیر پر وکړ، مګر مسلمان نسو. نو خپل مالونه او امانتونه یې ورسره واخیسته او مکې مکرمې ته ولاړی. هلته یې امانت مالونه و خپلو مالکانو او خاوندانو ته ورکړه. هر نفر ته یې هغه خپل شی پوره ورساوه او بیا یې ټول هغه خلق سره راټول کړه چې د ده سره یې مالونه وه. او ځینې ویې پوښتل چې آیا ما خپلې غاړې خلاصې کړې؟ د چا خو به شی نه وي را سره پاته؟ هغو ویل هو، مالونه مو پوره راورسېده، خدای دې خیر درکړي. رښتیا هم امین، صادقه او باوفا سړی. نو ابوالعاص وویل مګر زه شاهدي ادا کوم لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ما نه غوښته چې خپل ایمان او اسلام په مدینه کې ښکاره کړم، ځکه بیا به تاسې ویلی چې زموږ مالونه یې یوړه او د دغه مالو په سبب مسلمان سو. نو ما دا بهتره ولیده چې ستاسې امانتونه درکم او بیا د خپل اسلام اظهار وکم. بیا نو ابوالعاص مدینې منورې ته په هجرت لاړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم زینب رضی الله تعالی عنها چې د ابوالعاص ښځه وه په هغه اوله نکاح سره ورسره کړه، ځکه تر دغه وخته هغه آیات شریف نو نازل سوی چې د مسلمانو ښځو نکاح یې د کفارو سره حرامول. بیا هم دغه جزایي حملې پر هغه قبیلو شروع وې چې د خندق په غذا کې یې اشتراک کړی و. څرنګه چې دغه حملې کوچنۍ کوچنۍ حملې وې، کم خاص واقعات نه دي پکښې پېښ شوي، نو ذکر کولو ته ضرورت نه وینم. د بني مستلق غذا د هجرت د 6 کال د شعبان میاشت راورسېده. په دغه میاشت کې هغه لو غذا چې د بني المستلق غذا ورته ویل کېږي پیښه سوه. که څه هم دغه غذا د عسکري لحاظه برداره او اوږده غذا نه وه، مګر په دې غذا کې داسې وقایع پیښ سوه چې په اسلامي ټولنه کې یې شور او غوغا جوړه کړه. منافقین پکښې رسوا سوه. په دې غذا کې تعذیري حدود مشروع سوه، یعنی پر ځینو ګناه کوونکو په درو سره وهل مشروع سوه. دغې غذا و اسلامي ټولنې ته صفا او کرامت راوړي. دغې غذا و مسلمانانو ته عفت او د نفس پاکي راوړه. دغه غذا د تاریخ او سیرت علما غزوة العجائب بولي، ځکه په دغه غذا کې عجبه او نادره حادثې او واقعې پیښې شوي دي. او هغه غذا په دې ډول سره وه: رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدی چې حارث ابن ابي ضرار چې د بني مستلق د قبیلې رئیس و، پر خپل قوم او د عربو پر نورو قبیلو ګرځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ دپاره خلق سره راټولوي، غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه خبر د تحقیق دپاره بریده ابن الحسیب الاسلمي رضی الله تعالی عنه ولېږي چې د دغه خبر صحیح معلومات وکړي. بریده رضی الله تعالی عنه و بني مستلق ته ورغلی او هلته یې په خپله د حارث ابن ابي ضرار سره ولیده او خبرې یې ورسره وکړې. بریده رضی الله تعالی عنه بیرته مدینې منورې ته راغلی او رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې په حالاتو خبر کوي چې هو د حارث د حملې اراده ده. اوس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حارث د حملې خبر یقیني سو، نو یې ډېر ژر لښکر سره راټول کړي چې د دغه لښکر مشرتوب په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم کاوه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.